له هر څه نه مخکې موږ د روسیې فدراسیون د دې اقدام چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژاندو هرکلی کوو او دغه جرأتمندانه اقدام چې د روسیې فدراسیون وکړو دا به انشاءالله د نورو دپاره هم یو مثال وګرځي او تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان اسلامي امارت 4 کاله وړاندې چې کله فتوحات راغلو تحول رامنځته شو نو موږ زیاته توجه دې ته وکړه چې په افغانستان کې امن او ثبات او نظم ټینګ شي او ولس مطمئن شي په دې سلسله کې الله تعالی کامیابي راکړه همداسې خارجي سیاست ته او ډیپلوماټیکو هڅو ته توجه وکړه چې بیلابیلو هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان ولېږل چې د نړۍ اکثره هغه هیوادونه چې موږ ورسره اړیکو ته اړتیا لرو او خام سفارتونه لرل هلته هم ډیپلوماټان ولېږل په دویم قدم کې د روسیې فدراسیون په شمول ګڼو هیوادونو د موږ سفیران قبول کړو دا چې اوس د رسمیت پیژندنې لړۍ هم شروع شوه او په دې کې روسیې هیواد تر ټولو وړاندې شو نو امید چې همدا سلسله به هم همداسې په مخ ولاړه شي موږ د دې هرکلی کوو دا یو ډېر مثبت اقدام بولو له دې سره به د موږ او د روسیې فدراسیون تر مابین اړیکې نورې هم پراخې شي او ښې لاسته راوړنې به ولرو د افغانستان اسلامي امارت خپل متوازن سیاست ته مخې د نړۍ له هیوادونو سره مثبت اړیکې غواړي او ښې اړیکې غواړي په متقابل احترام ولاړې اړیکې غواړي اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان هغه خپل اصلي مسؤلیت ترسره کولای شي چې هغه د جنوبي او مرکزي اسیا ترمنځ د شمال او د جنوب تر مابین د اتصال او د ترانزیت او د اقتصاد په برخه کې د مرکزیت د رول لوبولو وخت په دې کې به ان شاء الله موږ کامیاب یو بیا هم د روسیې فدراسیون د محترم رهبرۍ نه مننه کوم چې یو داسې اقدام وکړو چې هم د نورو لپاره مثال شي او هم خپل د روسیې او د افغانستان تر مابین د اړیکو د پراختیا لپاره ټول خنډونه له منځه یوسي مننه خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې هم ښې لاسته راوړنې ولرو